سلامونه او نیکې هیلې احترامات ګرانو قدرمنو اوریدونکو ښه راغلاست افغان میډیا دا وخت تازه او پر وخت خبرونه ګرانو قدرمنو اوریدونکو تاسو کولی شئ زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ دا هم د تازه خبرونو سرټکي بایډن د اګست تر پایه به د افغانستان د وګړو ایستلو بهیر بشپړ شي د امریکا ولسمشر جوبایډن په ټینګار ویلي باوري دی چې له افغانستانه به د امریکایي وګړو او کارکوونکو د ایستلو بهیر به د روانې اګست میاشتې تر پایه ټاکل شوي نیټې پورې بشپړ شي ښاغلي بایډن سهشنبې سپینه ماڼۍ کې د خپلو تلویزیوني څرګندونو کې زیاته کړه چې له کابله د الوتنو شمېر ډېر شوی او په وینا یې ټول هغه کسان به پاتې ورځو کې ایستل شي چې په اړوندو شرایطو برابر وي خو امریکایي ولسمشر ټینګار کړی چې په ټاکلي وخت دغه کار د کېدو لپاره د طالبان همکاري هم اړینه او په وینا یې د خپل دفاع وزارت ته یې امر کړی چې که په دې برخه کې ستونزه راپورته کیږي بیړني پلانونه دې ورته چمتو شي مخکې له دې ښاغلي بایډن وړاندې د نړۍ اووه سترو اقتصادي لرونکو هیوادونو غونډې ته وویل چې په کابل کې یې د روان ماموریت د اسلامي دولت ډلې اړوندو وسلوالو له ډېرېدونکو ګواښونو سره مخامخ شوی دی هغه وویل اوس لپاره ټاکل شوي چې اګست تر 11 خلاص کړو څومره ژر چې کېږي خلاص کړو ښه خبره ده د هر ورځ عملیات زموږ د ځواکونو ته لا ډېر ګواښ او 11 نیټې بشپړ کېدو پورې اړوند پوښتنه پیدا کوي دی خو اګست تر لرې نه ده چې طالبان د خپل همکارۍ ته دوام ورکړي هغه خلکو ته تر هوایي ډګره د تلو اجازه ورنه کړي چې موږ یې بهر ته لیږدول غواړو او زموږ په عملیاتو کې د هیڅ ډول خنډ پیدا نه شي ولسمشر جو بایډن دا اعلان وروسته له هغه کوي چې د برټانیا لومړی وزیر بوریس جانسن په ګډون د نړۍ اووه سترو صنعتي هیوادونو چې مشران هم ونه توانېدل چې د امریکا ولسمشر قانع کړي له کابل هوایي ډګره د پوځیانو د ایستلو ضربالعجل نیټه وغځوي ښاغلي جانسن چې د اووه هیوادونو غونډه کې ټینګار وکړ چې طالبان د هغو کسانو وتلو لارې خوندیتوب تضمین کړي چې له تر ټاکلي شوي ضربالعجل وروسته غواړي چې ووځي د نوموړي ویل لومړی شرط چې په دوو سترو اقتصادي لرونکو هیوادونو په غونډه کې دا ده چې په طالبان باید د 11 تر هغه وروسته هغو کسانو اګست تر میاشتې وتلو لارې خوندي تضمین کړي چې له تر ټاکلي شویو ضربالعجل وروسته غواړي افغانستان څخه په بشپړ ډول وځي ګرانو قدرمنو اوریدونکو دا و تازه په برخه چې تاسو ته مو وړاندې کړ